د پاکستان پښتنو د خپل مشر ورور افغانستان ننګ بیا وکړه. په پاکستان تاریخ کې لومړی ځل د پښتنو قامی غونډه راوبلل شوه او د افغانستان په باره کې حیرانونکې او لړزه ورکوونکې خبرې پاکستان حکومت ته وکړې چې دې سره د پاکستان پوځ او حکومت نه لاره ورکه شوه چې څه وکړي او عین وخت کې دا وړ وزیر او ورسره نور پښتانه مشران په کابل کې دي چې د پاکستان مزدوره میډیا خپله خوله ټینګه نه شوی کړه او سختې او توندې نیوکې شروع کړې. دغه پښتنو ته مزدوران ویلې او ورته نور قسم تهمتونه یې هم پرې وکړل. ملګرو راځئ چې په دغه قامي جرګه کې شپږ ویشت مواردو باندې بحث وشو. څه دي دلته له موږ څخه ډېر په لنډو ټکو کې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د خیبر پښتونخوا په سرخار پیښور کې د پښتنو قامي مشرانو له لوري یوه ټول شموله پښتني جرګه وشوه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ګډون د بېلابېلو پښتني ګوندونو استازو او سیاسي مشرانو ګډون پکې کړی و. جرګه په پاچا خان مرکز کې رابلل شوې وه. د جرګې کوربتوب د عوامي نشنل ګوند له لوري کېده او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نشنل پارټي، جماعت اسلامي قامي وطن ګوند، جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ او پیپلز پارټي مشرانو او غړو ګډون درلود. جرګې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی و. جرګه تر اوږده بحثونو وروسته یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې د پښتنو د حقوقو ملاتړ پکې شوی او له پنجاب نه په لومړي ځل د حقوقو رسمي غوښتنې شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې هم کار داسې ویلې چې د جرګې غوښتنې تر ډیره بریده د پښتون ژغورنې له غوښتنو سره برابرې ګڼل شوي دي. اعلامیه کې غوښتنې په لاندې ډول راغلي دي. اول، پوځ ته ډیر واک ورکوونکی اکشن ان ډي آرډیننس دی بدل او بیرته دی واخیستل شي. دویم، د افغانستان د خپلواکۍ او خودمختارۍ احترام دی وشي او افغانستان ته د یو خپلواک هیواد په سترګه وکتل شي. دریم، د پاکستان بهرنۍ پالیسي ناکامه ده، باید نوي جوړه کړي. څلورم، د خیبر پښتونخوا پر اوبو د جوړې بجلۍ د استعمال له کبله باید وفاقي حکومت صوبې ته هغه پیسې ورکړي چې قرض پرې پاتې دی. پنځم، غیب کړل شوي خلک د عدالتونو ته حاضر کړل شي. شپږم، د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بېکوره شوي خلک د خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. اووم، د ورانو شوو کورونو جوړولو لپاره د معاوضه او پیسې ورکړل شي. اتم، د پښتنو په خاوره د راپورته کیدونکي ترهګرۍ مخنیوی دی وشي. نهم، د بند کړل شوي شناختي کارډونو مسله د ژر حل کړل شي. لسم، د قبایلو اصلاحات د عملي شي. یولسم، په قبایلي سیمو کې ښخ کړل شوي ماینونه د پاک او د ولسي وګړو ژوند خوندي کړل شي. دولسم، د آئین اتلسم ترمیم چې صوبو ته ډیر واک ورکوي په دې سمه توګه عملي شي او 14 په ان اف سی ایوارډ کې دی د پښتنو حق ورکړل شي. څوارلسم، د چین او پاکستان اقتصادي راهدرۍ پروژې سی پی ای سی کې د پښتنو او 15 بلوڅو برخه ورکړل شي. شپاړسم، په مطبوعاتو کې د پښتنو سپکاوی بند شي. دا هغه غوښتنې دي چې ډیری د پښتون ژغورنې غوښتنې هم دي، خو تر اوسه پورې د پاکستان حکومت دې غوښتنو ته مخامخ غبرګون نه دی ښودلی. دا لومړی ځل دی چې پښتانه ملتپال او مذهبي مشران په پیښور کې د پښتنو پر ستونزو سره غونډ شوي دي، خو ځینې وایي چې ښایي له دې جرګې نه هم پاکستان استخباراتي لوبه جوړه کړي. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.